السلام علیکم، میرا نام عامر اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں عامر اعظم آفیشلی یوٹیوب چینل۔ شاہزیب بھائی کے اسٹڈی کا ویزا انگلینڈ کا لگا تھا، تو انہوں نے رات کو ہمیں فون پہ بتایا تھا کہ آپ نے ہمارے ساتھ جانا ہے۔ خیر رات کو تو ہم ان کے گھر نہیں پہنچے، کزن کے گھر، لیکن صبح جب میری 9 بجے آنکھ کھلی تو 10 بجے انہوں نے یہاں سے نکلنا تھا اور 12 بجے ان کی انٹری تھی۔ 3 بجے اس کی فلائٹ نے ٹیک آف کرنا تھا۔ شاہزیب بھائی فیملی سمیت سوات سے جمعے کے دن کزن کے گھر پہنچ گئے تھے۔ رات انہوں نے یہیں پہ گزار دیا اور کیونکہ صبح پھر سوات سے ایئرپورٹ جانا تھوڑا سا مشکل تھا، تو رات انہوں نے یہیں پہ گزار دیا اور صبح ہم نے اللہ کا نام لے کر دعائے سفر پڑھا اور ہمارے ایئرپورٹ کی طرف سفر مطلب ہے کہ شروع ہو۔ علی نہیں عرفان ما د بور دی کنه پرنٹ وال ته ټیک ده ہاں چې دا دوه دی پرنٹ سي دا ډای کو تاسو سره ایمیل کې ډاکومېنټس ته دي ما څه کاتلی جو بس هغه نه براو بس پرنٹ پراو پرنٹ آؤٹ کې ولای دی خ پی ڈی ایف ولا خمسدار پرنٹ ہوتا ہو یا کنه اوریجنل چې صحیح طرح ہو بس ٹھیک ہے سر چارجر شته دی پاور بینک کی دی کې رشتہ خدا اکثر دا کوي موسم نه لګی نه ہاں دا مسئله ده ما غسپری کم یو دا یادولم سا والا کم یو سالمی کارت یو وینټولین دی صحیح دی شاہزیب بھائی رات کو جلدی میں تھا اور کیونکہ سفر بھی نیا تھا تو انہوں نے ان سے تقریباً 2 کام رہ گئے تھے۔ ایک انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس کے پرنٹ پی ڈی ایف کی صورت میں نکالنا تھا اور دوسرا انہوں نے منی بھی ایکسچینج کرنا تھا۔ عرفان نے متعلقہ جگہ پر گاڑی کھڑی کر دی اور میں اور شاہزیب بھائی گاڑی سے اترے تاکہ پرنٹ وغیرہ اور اس کے ڈاکومنٹس کے نکال سکیں۔ ایسا لاٹ شو سر شاہزیب بھائی کو بھی یہ جگہ معلوم تھا کیونکہ وہ پہلے شاید یہاں پہ آیا تھا۔ شاپ پہ پہنچ کر شاہزیب بھائی نے اپنے ڈاکومنٹس ان کے ساتھ ای میل میں تھے تو انہوں نے شاپ کیپر کو اپنے متعلقہ ای میل پر بھیج دیے اور دکاندار اس کو پی ڈی ایف کی پرنٹ کرنے کے لیے تیار کرنے لگے۔ اور تھوڑی ہی دیر میں شاہزیب بھائی کو پی ڈی ایف پرنٹڈ ڈاکومنٹس اٹیسٹ کر کے دے دیے۔
कितनी होगी टोटल 120 اس پر وقت کا بھی دیر ہو رہا تھا، اس لیے ہم فوراً وہاں سے نکلے کیونکہ ایئرپورٹ کے لیے دیر ہو رہی تھی. گاڑی نے تھوڑا سا باہر سفر کیا، پھر ہائی وے پہ چڑھ کر اسلام آباد ایکسپریس وے پر سفر کرنے لگا. دوسری گاڑی ہم سے بہت زیادہ آگے نکلی ہوئی تھی، اس لیے عرفان نے گاڑی کو تھوڑا سا تیز بھگانا شروع کیا. ما اصل کې اوس شروع کړی ما د انفارمیشن او ارم چې کوم آنلاین پلیټ فارم دی کنه ارننګ ولا پاغي باندې ویډیوګانې ورکوم نو پرورو اوس خلکو جهان لگا سیوا کی جنما کې ویډیو اپلوډ شوی دی او اپلوډ شوی دی چینل د ورکه زو لینک درواستو ما ته ډیریکټ شیر کړم صحیح کلیوالو ولته مونږ ته راغلی وو چې واپس تللی ته ایرپورټ ته تاو شوي دي بخت غریب نه لرې خطا شوي نه غلطېږي که نه چې داسې عادت نه وي بیا غلطېږي
راستہ میں شاہزیب بھائی کے ساتھ ویزا پروسیس پہ تھوڑی سی گپ شپ بھی دیکھ ہوئی. صرف بس بینک انہوں نے سارا سٹیٹمنٹ پروسیس مجھے سمجھا کہ جیسے کہ میں نے سمرا 4-5 پورے اندازہ تقریبا اس طرح پروسیس سمرا کر کے پورے اپنا اندازہ ویزا لگوا لیا. خیال باندې هذا قبل حساب چې دا اوس لکه کای ته کېپټن ایډیشن کې کنه باټه کې ته واچي بای په 500 کې روان دي انګلیند کې مهنګي سپنر دا ها چې هغه ته پوښیاو چې دا کس چې لګي تاسو اوس یو کال کورس دی ها ټوټل تاسو را 20000 21000 پاوند سره یې مطلب 80-85 लाख روپے چې ته دیوان کې منثلی مدیدار تقریبا سره دیوان سره 1114 پاوند لګي په 100 پاوند میاشتې سره لګي نه ها هغه ته چې تاسو خپل شو کوي پیسې به تاسو شي وخت بیا پیدا جوب کوي دا بیا پیدا جوب کوي صحیح 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 سره نو تقریبا چې ایک پوری 1.5 پوری یا 2 پوری ما تو تقریبا چې ما ته تقریبا 23000 پاوند دی تقریبا 90 لګي جوړي پیسې ها نو تا په خیال کو څومره دینم تکړه اوس یې نور کې اوس کې دینه دای چې اوس کې سنوس ارشي ګرانی نه ها ګرانی شي ډیفرنس دی او بیا تاسو د پټا د خطا چې اپلای کوي ورته تاسو په خیر وشو تاسو د 25000 کې نه د کروشي 1.10 شي پیغام شته نه پیغام شته ډېر پورې به ته کی خبره ده څومره غټ فند او په دې کې ټول مطلب دغه دی او دې کې به تقریبا مونږه لکه څومره راځي ایکسپنس به څومره راځي په دې باندې زما ما جوړ تقریبا چې راغی مو ته تقریبا 8 پاوند جمع کړی شي نه 32 روپۍ ما ته جمع کړو سګیارا سره څنګه کې سره 10 لک چې کنه هو ته ما اجازه او ویزا فیسا دا یو دی وان ته څنګه ما پیسې لري نو پیسې نو لکه لایک به تقریبا 50-60 پورې 60 لګي 60-70 بیا یې شیم نه دی مړ ته نه مړ لو بدل لا به کېده 40 دې سی وی چې تا ټوټل ډیګری د کال 32 کې کېدی شي یو خو به ایج خودم را میټر نه کوي خو بیا مو صحیح ده بس بیا پکې صحیح مونږ اسم لوګو انټرستډ دي کې سیوا ده کنه تاسو نه کې دا به می دي فالي بي دي هغه اوس هغه وې دې اپلای کوم جنوري کې هغه 15 سال کې دی هغه 15 سال کې دی ما 2008 کې کړی دی چې بیا اوس لگا اپډېری ما چې دا سټډي می کمپلیټ نه کړی خو الله ډېر زیات څه ډیګری را سره نو ډېر به زه خو مو اوس لګا چې نصیبی کنه انسان کې نه به وځي بس بعد دوم نمبر ترلې ولې ټیک ته دی فاته ټول ته پته را ما ته پته نه بس الله دې کار دی شو خبره ده ونه شو دوباره به اپلای وکړه دا باغ زنه سپانسر لیټر ما تر ازیه بده خپل کار کوم دا حساب د فیس وس لیټر شي کنه ته فیس ورکا مګی ته بای ډای ویزه اپلای اپروول سو زیاده نه دا سپانسر لیټر سره کې اپروول آی یو نمبر ای هغه نمبر چې تمخ کې سٹارټ ټول ډیټیل شي راشي شي دا کس دې په ځای کې ټول ډیټا او راشي دا ټول تمخ کې وی دراواله ورته او اپاینټمنټ چې سټانډرډ کې نورمال ډیس کې باقي میاش نه کیته وی راځي باقي ګورګیم کې نشي باقي یو کې ورس کې ته وی راځي ها کدا د څه ملایږي نو بیس پته ته ملایږي کټ پګر کې تاسو پرسومو نه کنه زیاده ما ته دی ویله ما خبره غوښته ما سره په بل ما دې بس یې مال ته کې خو هغه کمره کې پروت و بس ځان بدرې کړو شازه به وزن مسوم رضام سره ډول نه واکل 30 kg خو 30 kg نور ته الاؤډ کیږي کنه باګیج کې تقریبا 30 kg ما دې الاؤډ 35 کیلو 35 کیلو ایکسترا چې کوم نه تش یو تش 35 کیلو تش 35 کیلو وزن او چې ما وی فان بیګا سامان اپ دی خو ګل چیک ونا نو تقریبا چې جوړي ټوټل سامان اتنی ہی دیر میں ہم ٹول پلازا کے قریب پہنچ گئے ہم نے لاہور اور پشاور کی طرف جو راستہ جانا تھا اس کو چھوڑ کے ایئرپورٹ کی طرف مطلب ہے کہ نکلے عرفان نے بھی گاڑی کو روڈ کو خالی پا کر گاڑی تھوڑی سی تیز کر دی تاکہ جلدی پہنچ سکے کیونکہ فلائٹ کی چیک اپ کا چیک ان کا ٹائم شروع ہونے والا تھا تو اس لیے شاہزیب بھائی نے ان سے کہا کہ تھوڑی سی گاڑی تیز کر دو تاکہ جلدی پہنچ سکے اتنے میں ہم ممتاز سٹی کے قریب پہنچ گئے جو کہ ایئرپورٹ کے قریب واقع ہے یہ سوسائٹی یا ایئرپورٹ بننے کے بعد کافی آباد ہو گئی اور ان میں کنسٹرکشن کا کام اور بھی تیز ہوتا چلا گیا
دادا کنه ممتاز سیټ دی گلف ایئرلاین خو پہلا بحرین ته جوړی کنه بحرین نه پس بیا مکل 5-6 پاوشان سټیدا بیا دای کیږي بس دغه بحرین ته 2 غنټې علي او غنټه او دلته نه 3 غنټې دا شوي بحرین 2 غنټې دا شوي کنه اب لکه نه 10 غنټې ډایرکټ فلایټ هم تقریبا کو ګور نو بس دا 8 غنټې سي دې ځنه خلی پران دې چلاړو کنه گاڑی بھی نظر آ گئی جو کہ لینڈ کروزر تھی وہ تھوڑی سی ہم سے آگے نکل گئی لیکن ہم نے تیز آ کر ان کو مطلب ہے کہ کراس کیا اور آگے کی طرف بڑھنے لگے ایئرپورٹ کے قریب انہوں نے کافی پودے وغیرہ درخت وغیرہ لگائے ہوئے جو کہ کافی خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا کم دیکھیے تاسو ہاں ہیلو کم دیکھیے تاسو کاربا کی صحیح ده اوکے اوکے ان کو پتہ تھا دی ایئرپورٹ طرف سے دنوں مطلب لائک اوف نہیں ایشو ہوتا دن ادھر تو پارکنگ طرف سے ایئرپورٹ کے سیکیورٹی چیک اپ کے قریب ہم پہنچ گئے تھے انشاءاللہ دا چیزوں سے متاثر کے میسیج ہو کمپلیٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ادھر ہمیں سیکورٹی والے نے روک دیا اور متعلقہ فلائٹ کا پوچھ لیا عرفان نے فلائٹ کے بارے میں ان کو بتا دیا تو اس نے کہا تو اس نے آگے جانے کو کہہ دیا اس طرح ہم وہاں سے پھر آگے نکلے آیا پکے پوښتنه لکه نور نو ظالم بل اشاته سما ډېر خلک ناست وي کنه او کنه ټول ډک شي چیک اپ وغیرہ کی اور چیک اپ کرنے کے بعد ہمیں آگے جانے کو کہا تھوڑی ہی دیر میں گاڑی آگے ایئرپورٹ کی طرف مڑی اور ہم نے پارکنگ والے کے چیک پوسٹ کو 2 گاڑیوں کے پیسے دے کر
پرچی لی اور آگے کی طرف بڑھے. 100 توڑ کے 100 توڑ کے 100. ایک منٹ بھائی. دونوں کو نہ دادشتہ نہیں. یہ 2 گاڑی ہے. ایک پیچھے والی ہے. پرچی ان کو دے دیں. پرچی تیرا والی. پرچی کم دیکھیے ادھر نا. گاڑی کو ہم نے ایک طرف پارک کر لیا تاکہ آرام سے اترے اور پھر سامان اکٹھا کرنا شروع کیا. شاہ زیب نے گاڑی کے پیچھے والا دروازہ کھولا اور سامان وہاں سے اترنا شروع کر دیا. میں دوسری طرف جا کے وہاں سے میں نے ٹرالی لی اور ادھر آ کر گاڑی سے اس میں سامان مطلب کہ ڈالنا شروع کر دیا. ادھر دوسری گاڑی میں بھی سامان بہت زیادہ تھا. اس میں زلان بھائی نے اس سے سامان اتارنا شروع کر دیا جو کہ شاہ زیب بھائی کا کزن تھا. میں نے پیچھے سے 2 ٹرالی لے کے آئی تاکہ سامان اس میں مطلب ہے کہ ڈال دیں اور پھر آرام سے چلتے بنے. دینا لکی بڑی بانی لکی اور سامان کو ایک ٹرالی کے ذریعے عرفان آگے لے کے گیا اور دوسرا میں اس کے پیچھے چلتا بنا.
ہمارے سارے بڑے بزرگ لوگ اور ہم سب سامان میں نے عرفان کو پکڑ کر فلائی اوور کے ذریعے سارے اوپر جانے لگے. گورم اوپر پہنچ گئے تو لوگوں کا ہجوم اور رش بہت زیادہ تھا کیونکہ فلائٹوں کا ٹائم تھا اور سارے پیسنجر اپنی فلائٹ میں سفر کرنے کے لیے تیار تھے. شاہ زیب بھائی سے چیک ان دیکھنے کو کہا کہ آپ چیک فلائٹ کا چیک ان دیکھیں. بس میں تھوڑا سا قریبی اسکرین پہ چلا گیا اور وہاں سے مطلب ہے کہ میں نے چیک ان دیکھنا شروع کیا. اور جب میں نے اسکرین پر جا کے دیکھا تو واقعی گلف ایئر لائن کی چیک ان کا وقت شروع ہونے والا تھا جو تقریباً 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک تھا. بس پھر شاہ زیب بھائی بھی سب کے ساتھ گلے ملنا شروع کیا اور سب کے ساتھ مصافحہ کر کے اور بغل گیر ہو کے سب سے اجازت مانگ لیا اور اپنے ڈاکومنٹس کو سیدھا کر کے آگے کی طرف مطلب ہے کہ بڑھنے لگے. خان لالا بھی ان کے ساتھ پھر آگے چلتے بنے تاکہ کوئی مسئلہ وغیرہ ان کے ساتھ پیش نہ آئے. تھوڑی ہی دیر بعد شاہ زیب بھائی واپس باہر آ گئے کیونکہ ان کے پاس سامان بہت زیادہ تھا اور سامان والے نے ان سے کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا اپنے سامان کو کم کر دیں. بس پھر ان سے ضرورت کی جو بھی غیر ضروری تھوڑی سی اشیاء تھی وہ ان سب سے مطلب ہے کہ اس نے نکال دیا اور اپنے سامان کو ہلکا کر دیا اور متعلق اس کا وزن برابر کر کے څومره ایکسټرا دی بګیج شاه زیب بھائی؟ 5-10 کیلو سیوا پرېږدم که نه لپاره چې کوم چې 25-30 کیلو وزن دی که نه ها ها ټوټل 65 اوس په 35 او 10 مثال هغوی تا ته ورته سلاو کړم او هغې سره ټوټل 45
صبر بس انا عايز ابغى بس وزن بكمي كده قصدي دي کی به جام جوړ دا دي كده دا صحیح دي ورا دا پدې کې نه بابا دا غټه دا یو صبر وغیرہ پورا کر کے شاہزیب بھائی اندر چلے گئے اور اپنی بورڈنگ کمپلیٹ کر کے وہاں پر ویٹنگ روم میں بیٹھ گئے. پھر سارے بڑے بزرگوں اور خاندان نے فیصلہ کیا کہ چلو اب واپس مطلب ہے کہ جاتے ہیں, اس لیے ہم نے واپس جانا شروع کیا. امیگریشن کلیئر ہو گیا اس پر ہم بھی اس کا طرح کی جائے ہم بھی گاڑیوں کی طرف واپس ہیں. نیچے پارک میں پہنچ کر سب اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے. ہمارے ساتھ میں عرفان اور زلان بھائی کا چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ مطلب ہے کہ بیٹھ گیا. عرفان نے گاڑی کو پیچھے موڑنا شروع کیا اور روڈ پہ لے کے آئے. سب اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ گئے اور گاڑی آہستہ آہستہ روڈوں پہ مطلب ہے کہ چلنا شروع ہو گیا. تو اس طرح میرے ساتھ موبائل میں بیٹری بھی کم تھی اور موبائل تقریباً بند ہونے والا تھا. تو آج کا ولاگ ادھر ہی ختم کرتے ہیں. نیکسٹ ولاگ کا انتظار کرتے رہنا, انشاءاللہ وہ بھی جلد از جلد آپ کے لیے لوڈ کر دوں گا. اس کے ساتھ آپ سے اجازت مطلب ہے کہ چاہتے ہیں. اللہ حافظ.